نجیب الله شینواری سپیکس نه د افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه یو څو ساعت وروسته شروع کیږي. ګوري د بازو لوبو باندې به زارته لنډه تبصره کوم. هغه د خطر چې د انګلستان ټیم او د افغانستان ټیم کې فرق شته، سپیشلی چې دا گیم په ارون جیټلی سټیډیم کې دا ماغه ځای چې مونږه هندستان سره لوبه وکړه او ساوث افریقې دغه سره سریلانکا سره کړې وه. نو خبر دای چې اول زما په نظر باندې افغانستان ټاس وګټي او ډایرکټ بیټینګ کوه. ځکه کچرته هغوی ټاس وګټه اول بیټینګ یې وکړه نو بیټینګ پیراډایز فلیټ وکټه د هغوی ټول پلیران چې سم د ټینس بال غوندې شاټونه وهي نو زیات امکان دا لري چې 400 پلس رنزې په موږ باندې وکړي. نو خبر دای چې ټاس وګټو او اول بیټینګ وکړو او زموږ لوبغاړو نه زما هیله ده چې ګوره دا هغه پیچ ته هغه وکټ ته چې دینه بهترینه وکټ ته است په لاس نه درځي. نو رحمان الله ګربز صاحب، ابراهیم زادران، رحمت شاهی، شاهدی چې هر څوک ټول نه هیله ده چې خامخا یو کس کوشش وکړي چې تاسو سنچري وهي، چې سلیز یو وهي اټ لیست دا 2015 کال راسي په نړیوال جام کې چا سلیز نه دا والي دغه ریکارډ به ختم شي، دا به مات شي. او څومره چې سلیز زیات وال کیږي په نړیوال جام کې هماغونه به زموږ د کرکټ نوم ورسره دغه کیږي او په نیکسټ لیول ته بځي. دا زه نشم ویلی چې یاره افغانستان به انګلند بیټ نه کیږي، نیور نو. په کرکټ کې هیڅ معلومات نه کیږي که راشد خان، مجیب، بل څوک داسې سټیپ اپ شي او 3-4 وکټې واخلي نو حالات خرابېدی شي. مګر وکټ داسې ده چې اول بیټینګ مونږ وکړو، زمونږ دپاره بهترینه موقع ده. کوشش به یې وکړو چې سټیپ بای سټیپ لاړ شو. اول ټارګټ به زمونږ دی چې 20 اورو کې زمونږ 200 رنزي، بیا همداسې 13 اورو کې به زمونږ 180 120 رنزي، 40 اورز کې به زمونږ 220 رنزي. لاست 10 اور کې دغه سټیپ بای سټیپ چې پورته لاړ شو نو د دې چانس ته چې موږ 300 رنزي په اول بیټینګ کې وکړو. انګلند سره ریسټاپلی بهترین بالر دی، نورم ورسره ښه بالران شته، سپینران هم ورسره شته. مګر که بیټ بال لکه انتظار ورته وشي ښه بال سټاپ سي او بیټ بال باندې شاټ ووال شي، دا ترډمین ته چې دی په کلار دا د سنګل واخلي، سټرایټ روټیشن دی وکړي. افغانستان ډیر زیات ډاټ بالونه وهي خو بیا هم پریشر په ځان ماچوي. رحمان الله ګربز صاحب نه زما هیله ده چې بهترینه موقع ده، باید ځای کې پل شاټ نه وال کیږي، ډک کوه، سرخ کته کوه. کله کله وایي هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویلي چې وای انسان باید د موقع نزاکت تکتو سره سرخ کته کېدل یا ښکته کېدل زده کي. تیز طوفان کې هماغه ونه د بیخ نه وباسي کوم چې نیغه ولیړي، کوم چې ښکته کېږي هغه بچ کېږي. نو دغه شارټ بال هم بعضې وخت داسي چې ته به سر ښکته کوې، ضروري نه چې باید خامخا هر بال ته پل کې. نو ګربز دپاره، ابراهیم زادران دپاره، رحمت شاه، دې دریو نه زما هیله ده چې ښه موقع ده چې سکور وکړي. نجیب الله زادران ډیر زیاتې موقع ورکول کیږي، د ده په ځای چې اوس عظمت الله عمرزی خو الریډي ماشاءالله تیر گیم کې سکور وکړه نو فینیشنګ دپاره هغه محمد نبی، راشد خان دا خلک ښه دي. نو دغه ریاض حسن دی اوپننګ ته واچي، ورسره رحمان الله ګربز، ون ډاون دی ابراهیم کې، نمبر 4 دی رحمت شاه، نمبر 5 دی شاهدی. دا 15 به داسې شي چې خامخا دی کې یو کس باید سلیزه ووایي، بل ورسره پارټنرشپ کیري کی. د اخیری عظمت الله عمرزی، محمد نبی، راشد خان، مجیب، دا خلک باید هیټینګ وکړي. نوین الحق اوس د دوی خوښه ده په دې وکټ باندې. زما په نظر باندې نیکسټ گیم زمونږ سیم پاکستان سره دی نو ښه به دی چې نور احمد ته اوس موقع ورکړي چې نیکسټ گیم زمونږ چینای کې دی په هغې باندې، او بیا هغې وخت خبرې کوم چې دی تیار میچ پریکټس د یو څه کانفیډنس ورته په لاس ورشي. که چېرته په دې وکټ باندې ګوره نور احمد از ا ویری ګډ بالر، که سره دی د انګلند ډېر ښه پلیران دي، مګر د دې چانس شته چې هغه اپرچونټي کریټ کړي، وکټ واخلي او بل یو میچ پریکټس به وشي نیکسټ گیم دپاره. نو زما په نظر هغه اچول به ښه یا د فضل حق فاروقي کې نه. فضل حق فاروقي خو ښه بالر دی، خو که نوین الحق دې دواړو کې د یو کس ولوبئ. عظمت الله عمرزی ورسره فاست بالینګ آپشن شته، محمد نجیب، مجیب الرحمن چې دی هغه اټیک بالینګ کوي، محمد نبی، راشد خان در سره شته، نور احمد، دا باید زموږ بالینګ اټیک. باقي پریشر اخیستو ضرورت نشته، نړیوال جام دی، ډیر گیمونه دي، مونږ باید یو څو ټیمونه ټارګټ کو. کوشش دی چې استرالیا سره مونږ ښه مقابله وکړو، مطلب بیټ کو. پاکستان سره زمونږ په چینای کې گیم دی، چینای ټرنینګ وکټ ته پاغي او بیا زیاتې خبرې کوو. د افغانستان لپاره زما په نظر باندې بهترینه موقع چینای کې ده، دا هماغه وکټ ته چې د استرالیا او د
هندوستان لوبه ور باندې شوې او د هندوستان سپینرانو شپږ وکټې اخیستې وي. نو دا باید ذهن کې وساتو، خو دا گیم ون گیم ایټ ا ټایم باید خصي لکه کانفیډنٹ لوبه وکړي چې اول بیټینګ کوئ غلط شاټونه مو وهئ، کلاپس ته موقع مه جوړوئ چې یو کس آوټ شي باید سمدستي ورسې بله وکټ لاړه نه شي. که ترتیب سره لاړ شو، پلان سره لاړ شو، 280 300 رنزي وکړو نو په دې کې هر ټیم د رئیسایرېدو دغه چانس سي. ډزنټ میټر چې هر څونه فلیټ وکټ شي، خو که ښه بالینګ وشي ورته وکټ ټو وکټ ښه نه ښه بیټسمینان چې آوټ کړي او سپیشل انګلینډ والا خو اوچت اوچت شاټونه وهي د آوټ کېدو چانس شته دی. نو که گیم ګټو بیلو دا به راځي. دلته ما ته سوي 9 گیمونه دي او 9 گیمونو کې باید زموږ یو څه ټارګېټ چې 2-3 ټیمونه چې خامخا بیټ کو، یا که 3 نه خو 2 خو باید گیمونه وګټو. نو هیله ده چې د افغانستان پلیران خامخا یو څوک نن گیم کې یو سلیزه یو سینچري وایي، ځکه مونږ تر اوسه پورې نړیوال جام کې یو بیټسمین هم سلیزه نه ده والی. نو دغه زما دې گیم نه هیله ده. باقي چې دی بالینګ وکټ ټو وکټ بالینګ کوئ، وی یو نو یو مس آی هیټ دا هماغه کاري هغه شاټ وهي ته به یې بولډ کوئ، ته به یې LBW کوئ. لکه سپیشلی دغه هندوستان او پاکستان لوبې ته وګورئ، محمد سراج به په کراس سیم باندې بالینګ کاوه، بمرا به دغه کټر استعمالاوه، اینډ شاهدي صاحب لږ دی روهت شرما نه دا کیپټنسي زده کا. بالران روټیشن چې دی دا ډیر ضروري دی. تا تیر گیم کې راشد خان 15 اور پورې راوسته، روهت شرما تبعی کړې وه. نو اول 10 اورو کې 12 اورو کې 2-3 بالران چینج کوه. دغه ته ګوره باید تا نه بیټسمین سیټ نشي. کیپټنسي ډیره مهمه ده، کیچز پریکټس ډیر مهم دي. نو ان شاء الله ښه کانفیډنٹ ورشي. باقي به ګورو چرشه کیږي. دلته شپې و نیمه بجه گیم مونږ ورته سم ناست یو ګورو به. نو د افغانستان بریا په هیله، که بریا نم شوه it's not a big deal, it's not end of the world، مگر you never know step by step. اول بیټینګ کې چې امار د سوي په هماغې طریقې لاړ شو، انشاءالله لیټس سی چې څه کېږي په هغې بیا خبرې کوو سبا. خو ټیم سلیکشن مهم دی. ریاض حسن ته زما په نظر باندې نن باید خامخا موقع ورکړل شي. نور احمد باید نن گیم کې وي. لیټس سی بیا وروسته خبرې کوو. ستاسو ټولو کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. بعضې ټیم زه په یو گیم باندې مثلا اهیر اف ټایم لکه وخت را سره نه خبرې ور باندې ونه کړی شم، یا دونه خبرې پکې نه هغې وخت کې ور سره نه کوم، گیم نه بعد بیا سره د افغانستان د گیم په اړه خبرې کوم. نو چې که ایډوانس کې خبرې ونه کړم، او زموږ وطن دی، تاسې زما خپل افغانان یاستئ، په تاسې زه خفه کېږم، ستاسې لپاره غواړم چې وکړم، خو بعضې وخت دومره خبرې پکې نه وي، ځکه په هغه گیم باندې خبرې نه کوم. مګر گیم نه وروسته به بیا انشاءالله خبرې کوو. وی الله سپارم، خدای په امان.